أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم أخامخا بيابممت دوی لرا احرص الناس ډیر زیات هرس کون کی د خلقنا علی حیات فجون بانی ومن الذين او د هغه کساننا اشرکو چې شرکی کړی دی یود احدهم خو خید دوینا هر یو کس لو يعمرو کچری میلاو شي دوی ته 1000 سنتين لو يعمرو کمیلاو شي عمر دوی ته 1000 سنتين زرکالا وما هو بمزحزحه او نه دی دا بچکون کې یا خلاصون کې د عمر من العذاب د عذابنا ان يعمر کچری میلاو شي دوی ته والله الله پاک بصیر لدن کې دی بما يعملون هغه صلا چې دوی عمل کوي. مخکینی آیاتونو کې الله رب العالمین د دوی د پیغمبر د مباهله هغه تذکره وکړه چې پیغمبر دوی ته وایي چې د ځان د لپاره مرګ غواړي کچری تاسو په حق باندې او د جنت چې دی هغه ستاسو د پاره خالص او د بلچا شراکت چې د هغه ستاسو د پاره نه نو پرونه هغه تفصیلا ذکر شوی او نن آیت کې دا ذکر کیږي چې کله کله د یو سره ډېر مینه د هغه د متضاد د نفرت اظهاري یا د یو نه ډېر نفرت چې دینو د هغه د متضاد سره د مینې اظهاري. نو اولنۍ خبره دا ده چې پرونه خبره دا و چې الله دوی ته وایي تاسو مرګ وغواړئ. نن د هغه تفصیل لا دی چې دوی د مرګ ډیره لوی خبره ده مرګ ډیره لري خبره ده چې دوی د مرګ غواړي بلکې دوی خو د ژوند سره دومره مینه ده چې هغه مرګ په مخ کې غوښتل نه په خپل ژوند باندې هم راضي نه دي. هر یو تن د دوی نه دا غواړي چې د دوی عمر د 1000 کال شي یا د دینه دی هم ډیر زیات شي. نو دسی سړی مرګ چرته غوښتي شي چې هغه 1000 کال عمر غواړي نو هغه مرګ چرته غوښتي شي. ځکه قرآن کې هم راځي د یهود او د دوی باره کې چې او می وراء جدور چې دوی کله مقابله کې یا په جنگ او جهاد کې نو چې مقابل لا شي په جنگونو کې دوی د مرګ نه ډېر یریږي. نو الله فرمایي چې دوی که جنگ کوي نو د دیوال د شاته نه چې دوی پکې محفوظي. ولتجدنهم احرص الناس الله رب العالمین وایي چې خامخا بیا به مویت دوی لرانو بیا منتل سسیزي. مقصد دی چې وس کله کله خلک د دانې صفاکینو دانو کې ګوري چې په دې کې کاڼه یا په زول سیزي نو چې هغه کله ګوري خورا پیدا کیږي پکې نو چې ته د دوی لټون کینو خامخا دوی به داسې بیا مومې چې دوی احرص الناس دا خلکو کې چې دی ډېر زیات احرصا دا د اسم تفضیل صيغه ده اشاره ده ډېروالی ته یعنی ډېر زیات هرس کوونکی هرس نه بلکې ډېر زیات هرس کوونکی په خلکو کې علی حیات په ژوند باندې د ژوند سره دوی ډېر زیات مینه کوونکي دي او په خلکو کې ډېر زیات مینه کوونکي علی حیات چې دی نو هغه نکره ذکر شو نکره د دې وجې نه ذکر شو چې د ژوند سره د مینه عجیبه ده که انسان په کم حالت کې هم د ذلت ژوند دی یا د عزت ژوند دی د بیماری ژوند دی یا د صحت ژوند دی د غریبۍ ژوند دی یا د مالدارۍ ژوند دی خو مرګ ته انسان نه تیاریږي مرګ ته چې دی خوشاله نه او بیا خصوصا دوی او کافر خلک چې دا نه تیار ځکه چې آخرت نه خو خبر نه دی آخرت ته جوړ نه دی آخرت ته چې جوړی نو دا مسلمان سړی به ته جوړی نو علی حیات مقصد څه دی چې دا ژوند که هر څنګه یې خو دی وته دوی خوښي. ومن الذين اشركوا او دا هغه کسان چې هغه شرک کړی دی نو په دې کې څو تفسیرونه د خبرې کېږي چې د مشرکینو نه په ژوند باندې زیات هرس کوي. مشرکین هغه خلک دي چې هغه سره خو کتاب نشته دلیل نشته آخرت نه مني د آخرت نه خبردار نه دي نه خو بخامخا د ژوند سر مینه کوي ځکه چې مرګ ولراغ نه خو جزو ختم شوم نو جزو ختم شوم نو دنیا می هم ختم شوله. نو یو معنی د دې دا مقصد راځي او تفسیر دا دی چې دوی دا مشرکین نه زیات چې دین او هغه
د ژوند سره ډېره مینه کوي. نو الله رب العالمین د دوی هغه مناسبت او د دوی هغه مثال چې دی هغه د مشرکینو سره ورکو. نو ګوره دوی یهودیان دي او د الله او د رسول او د کتابونو د منلو دعوه کوي، د لوی ایمان دعوه کوي. الله مثال د مشرکینو سره ورکو. ولی ورکو؟ چې دا صرف د خولې دعوی دي، په دې کې حقیقت چې دی نه هغه نشته دی، بلکې حقیقت دا دی چې الله په ډیرو ځایونو کې د دوی مثال له مشرکینو سره ورکوي چې د دوی اخلاق، د دوی معاملات، د دوی معاشرت، د دوی دین، د دوی نفاق او د دوی کفر د مشرکینو نه هم ورخته دی. په ډیرو سيزونو کې دوی دومره د پستۍ شکار شوي دي چې د مشرکینو نه هم دوی ورخته دي. نو الله رب العالمین وایي چې د مشرکینو نه هم دوی زیات محبت د ژوند سره کوي. یا یو تفسیر دا کېږي چې ومن الذین اشرکوا، او د مشرکینو نه هم بعضې خلک و، د مشرکینو نه لکه ولتجدنهم قوم احرص الناس من الذین اشرکوا، معنی به بیا د داسې نه جوړیږي چې په مشرکینو کې هم یو قوم یا بعضې خلک داسې دي چې هغوی د ژوند سره ډېر زیات محبت کوي. یا دریم داسې راځي چې ډېر د مشرکانو نه هم داسې خلک دي چې هغوی هم د ژوند سره محبت چې دی نو هغه ډېر زیات کوي. نو یعنی دا ټول معنی چې دی دا ټول تفسیرونه دا برابر او صحیح راځي، خو اصل مقصد پکې دا دی چې د یهودو د ژوند سره هغه محبت ذکر کوي چې د یهودو د ژوند سره دومره ډېر محبت دی چې د مشرکینو نه هم دوی په دې خبره باندې ورخت دي. یود احدهم، خوخی د دوی نه هر یو کس، یعنی د دوی نه هر یو فرد چې دی هر یو تن دا خوخی چې لو یعمر الف سنه د دوی د فاره دي شي زر کاله عمرو. نو د زر کالو مقصد څه دی؟ زر کاله ډېر لوی عمر دی. زمونږ د امت عمر چې دی نو دا یو شپېته او یا دغه خوا او شا چې دی دا مسنون عمر دی، دوه شپېته، درې شپېته یا شپېته کاله دغه خوا او شا چې دی دا هغه اوسط عمر دی. بعضې خلکو ته الله رب العالمین زیات ورکي او بعضې خلک د دې نه څه په کمه کې لاړ شي، خو اوسط عمر چې دی نو هغه دا دی. نو دا شپېته چې راوالی او بیا د زرو سره دا برابرې، نو دا تقریبا د یو عمر چې دی نو دا 15 عمرونو ته رسي. لکه د 10 عمرونو چې دی نو هغه زیات دی، نو 12 یا 14 دومره عمرونو ته رسي چې دومره لویه اراده د 2 کاله عمر نه، 15 نه، 10 نه، 20 نه، 100 کاله نه، بلکې چې یو د عمر چې دی نو د په 12 دومره یا په 14 دومره دوی د ځان دپاره غواړي. او مقصد د خبرې دا دی چې زر کاله نه بلکې دوی ټول عمر ژوند غواړي چې هسته کې ژوندي وي او دلته کې پاتې کېدلی. بیا اوس علماو په دې یوه خبره من هم کړې ده چې دا یهود او نصارا یا یهود او مجوس دوی چې دعا به وایي کولا د دوی په دعاګانو کې دا خبره شامله وه چې خلکو ته به الله دی زر کاله عمر درکړي، زر کاله عمر درته میلاو شه. یا بیا دا دعا د هغوی نه رو را نقل شوله په فارسی کې 1000 سال ورته وایي چې خلکو دا دعا کوي. په پښتو کې هم استعمالیږي چې خلک وایي زر کلن شي، یا په پښتو کې وایي زر کاله عمر دی د الله درکړي. نو علماو د دې نه منع کړي دي چې ګوره دا خو د یهودو او مجوسو سره مشابهت دی چې زر کاله عمر د هغوی باره کې قرآن کې هم راغلی دی او د هغوی په عادت کې هم دی چې دوی زر کاله عمر د ځان دپاره غواړي. نو بلکې دعا چې کوئ چاته نو دعا به ورته داسې کوي چې الله رب العالمین دې تعالی د خپل طاعت دپاره اوږد عمر درکړي، د خپل طاعت دپاره اوږد عمر درکړي. یا په دې پښتو کې مونږ یوه دعا کوو د مشران اکثر، الله دې د نیک عمل لپاره ډېر عمر دله درکړي، د نیک عمل یا د صالح عمل لپاره ډېر عمر دې تعالی درکړي. نو دا دعا چې دی هغه صحیح ده. اوس په دې کې بیا بعضې علما داسې هم وایي چې کله کله مطلق که دا ذکر شي ډېر عمر نو خیر دی، لکه زر کاله او دا خو د هغوی سره مشابهت دی، خو دا مطلق که ډېر عمر ذکر شي نو دا خبره ټیک ده. نو یو د طاعت او نیک عمل او دا چې ورسره یوځي شي دا خو بالکل صحیح ده. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انس رضی الله عنه ته دعا کړې وه او هغه ته یې ویلې وه الله دې تعالی په مال، الواد او ژوند کې برکت درکړي، په ژوند کې اوږدوالی دی الله رب العالمین درکړي او الله دې مغفرت نصیب کا. نو ګوره یو پکې هغه مغفرت او بخنه د الله رب العالمین غواړي، بل مطلق صرف د ژوند اوږدوالی ویلې. هم لو یعمر 1000 سنه، نو دلته کې دا لو چې دی دا د تمنا دپاره دی، یعنی د دوی تمنا دا ده، د دوی د زړه هغه مرضي دا ده چې دوی ته دا میلاو شي دومره کاله، دوی ته په دې باندې میلاویږي نه، خو د زړه هغه تمنا. وما هو بمزحزحه من العذاب، او نه دی خلاصونکی د عمر دوی له، یا نه دی بچ کوونکی د عمر دوی له د عذاب نه. اوس اوږد عمر خلک ولې غواړي؟ مسلمانان چې دعا کوي نو مونږ وایو چې د نیک عمل لپاره، د صالح عمل لپاره، یا د عمر اوږدوالی د دې دپاره که انسان کې یو ګناه یو دته نه معلوم
نو په دې عمر کې الله رب العالمین تجربه کوي بیان باوري قران به ګوري حدیث باوري یوزي کې بوتا پته ولګي یا یو ګناه کوي او معلوم دی وته خو توبه توفیق وته لا نه دی میلاو شوی نو کې دي چې په دې وګړو عمر کې دته د توبه توفیق هغه میلاو شي یا ډیر اعمال د نه دي کړي نو کده ته عمر میلاو شي نو ډیر اعمال وکي په یو کال کې چې څومره منځونه کیږي نو په لس کالو کې دغه په لس چند کیږي کنه کبه شل کال شي نو دغه په شل چند او دغه شان چې څومره زیاتیږي نو دومره هغه اجرونه صدقې روزه څومره اعمال چې دي دا ټول پکې زیاتیږي نو ما هو بمزحزه من العذاب اي يعمر خو کدوی ته د عمر میلاو شي دا مثال د دوی د پاره دی کدوی ته د عمر میلاو شي نو ما هو بمزحزه من العذاب دا عذاب نه خو بیا هم دوی نه بچ کیږي والله بصير بما يعملون الله رب العالمین لدون کې د په هغه سبانی چې دوی عمل کوي الله رب العالمین خو دوی اعمال لیدل دي نو که زر کاله نه 15 کا زر کاله عمر هم شي بیا به هم دوی ورزي والله رب العالمین به دغه اعمال حساب ور سره